سلامونه لیدونکو، ستړي مشئ، جوړ بخیر په دې هیله چې خوشحاله به یاستئ. د خوست نوم که اورئ ضرور د چنارونو وطن یا د چنارونو کلمه هم ضرور ذهن ته درځي. او نن په داسې یوه سیمه کې یو یا په داسې یوه منطقه کې یو چې دې سیمې ته یوه ځانګړې ښکلا ورکړې ده. دنګ دنګ چنارونه، لوړ لوړ چنارونو دا ونې او ګڼ سیوری. بیا نو فیصله د دې باعث شوه چې موږ هم دلته ودرېږو، سټاپ وکړو او ستاسو لپاره هم دا سیمه راواخلو. نو نه پوهېږم چې عثمان خان به زما سره په خپرونه کې خبرې وکړي او که څنګه ښه که نورې خبرې نه کوي، صرف لیدونکو ته سلامونه ووایي. خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ ته راغلي یو او د غرونو په لمنو کې د غرونو په منځ کې رایسار ځای دی او خلک د کرکټ لوبه کې واقعا هم د سړک له څنډې یا د سړک له بغله دې سیمې ماته ډېر زیات خوند راکړ او مې غوښتل چې ستاسو لپاره هم دا شیبې خوندي کړم او درته یې وښایم. راځئ تاسو ملتیا وکړئ چې د کرکټ د څو اورونو لوبه ده او کومې لوبډلې دي پکې ټورنمنټ ته او که نه همدغسې دوامدارې لوبې دي. السلام علیکم. څه نومېږي؟ فهیمه. دا ټورنمنټ ته او که نه همدغسې هره ورځ کرکټ کوي؟ هره ورځ لیوالي کرکټ ته لږ څو اورونو لوبه ده؟ لاس اورونه. بیټ دې کړی او که نه بال دې کړی؟ لس اورونه. مقصد تا ته بیټ در ونه رسېده؟ بالر راځه چې دا بالر هم وګورو چې بالر څنګه توپ اچونه کوي. پیس او سپیډ یې څومره دی؟ دا دی چې څنګه چې کیمرا راوړې دستي په وکټ اخیست. دا څومره دروند بیټ دی؟ دا خو چې ووایم فکر کوم دا غره ته به ورسېږي. راکړئ نه کړي نوری ووایم. بګیزه یوه بګیزه خو مې وویله، دوه بالونه راته شوي دي. دوه باله د نورو موشي چې وګورم دا خبره کومې پاتې دومره خو موسم یخ نه دی که ډېر یخ دی؟ داسې کمپلې مو راخیستې؟ یخ دی. یخ دی. لږ رانږدې شه، د دې ځوان سره به خبرې وکړو. څه نومېږي؟ ذکیر الله. دا د ځاځي میدان کوم ځای دی؟ دا د ځاځي میدان تڼیو څخه ده او موسم خو زه ګورم ډېر نارمل دی، ډېر په زړه پورې دی، ډېر ښکلی دی. خو کله کله